دا سربیکزي ټیبلیټ استعمالیږي که چیرې د انسان په وجود کې دننه د مردانه طاقت کمزورتیا وي، کوم ته چې په میډیکل کې هایپوګونایډزم ویلی شي. او دویم هغه جنۍ او هغه هلک چې هغه بلغت ته ورسیږي او د هغه چې کوم آرګن اندام دی هغه کمزوري پاتې شي چې هغې ته په میډیکل کې ارسټډ سیکچوال میچوریشن ویلی شي. دریم دا که چیرې انسان ته د سکروي بیماري، مطلب دا چې انسان ډېر زیات کمزوري وي او اني ټایم ستړی او ستومانه وي او ډېره زیاته کمزورتیا لري او ورسره دغه چې کوم غاښونه دي یا کمې مسوړې دي، کوم ته چې ګمز ویلی شي، د هغې نه بار بار وینه هم راځي او ورسره چې کله هغه ته څه زخم وشي نو هغه زخم ډېر زیات ټایم اخلي په جوړېدو کې. ورسره انسان ته لوږه هم لګېږي او د هغه زړه خوراک ته نه کېږي چې دې ته په میډیکل کې انورکسیا ویلی شي. او یا که چیرې د انسان په مخ باندې توبې راشي چې کوم ته هایپر پیګمنټیشن ویلی شي، مطلب چې د هغه په دې ټایم کې کوم میلینین دي هغه ډېر زیات شي چې د هغه د وجې نه د هغه په مخ کې توبې راځي. او یا که چیرې د انسان کومه سرمن ده هغه ډېره زیاته په تیزېدو بوډاوالي طرف ته روانه وي. یا که چیرې د انسان چې کوم ویښته دي هغه بار بار غورځېږي او کمزوري پاتې شي چې هغه ته ایلوپیشیا ویلی شي. نو دې ټولو علاماتو له استعمالیږي او دې ټولو علاماتو له ځکه استعمالیږي چې په دې کې دننه کم لس کیمیکل یوز شوي دي دا د ټولو علاماتو له کار کوي. د دې سربیکزي ټیبلیټ سایډ افیکټ او نقصانات دا دي، خو د حاله راولي چې کله دا تاسو اوورډوز کې، مطلب په یو ځای باندې ډېر زیات استعمال کې، چې دا د انسان خېټه خرابولی شي، یعنې پیچس طرف ته یې بولی شي، کوم ته چې ډایریا ویلی شي، او د انسان په مخ کې پړسوب راوستلی شي، او د انسان په معده کې تیزابیت زیاتولی شي، کوم ته چې سټمک اسیډیټي ویلی شي، یا د انسان په معده باندې بوج جوړولی شي، کوم ته چې سټمک اپسیټ ویلی شي. انسان په وجود باندې سرې سرې دانې راوستلی شي، کوم ته چې ریشز ویلی شي. که چیرې تاسو ته دا بیماري یا د علامات نو په دې دوران کې به تاسو خامخا د ډاکټر نه تپوس کوئ که چیرې تاسو دا ټیبلیټ سربیکزي استعمال چې دې ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شي. که چیرې هغه زنانه چې کم حمل لري یا هغه انسان چې کله هم دا ټیبلیټ استعمال کړي او دغه په وجود باندې د الرجي علامات راځي، او یا که چیرې انسان ته شوګر وي یا د انسان چې کومې ګردې دي یا ینه ده په هغې کې څه مسله وي، نو په دې دوران کې د استعمالولو نه وړاندې به تاسو خامخا د ډاکټر نه تپوس کوئ. که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي، دغه شان انفارمیشن او معلوماتو دپاره آیډي در سره فالو کړئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریه، الله حافظ.